که تور پیکی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه یا سور بنګړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه قسم په خدای د سړي خوښه په خپل وس کې نه ده قسم په خدای د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه او ملا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره که چېرته دی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه بسم الله الرحمن الرحیم مینه والو ویس کرني یم د کرني ټي په شیشه باندې نیغ په نیغه تاسو ته مخاطب یم د مرکو په لړۍ کې نن را سره د افغانستان نه راغلی میلمه محمد هاشم غم شریک صاحب چې هغوی د افغانستان نه راغلي دي دوی سره زموږ مرکه ده راځي موږ سره اوسئ هاشم صاحب تاسو ته زه په خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی ډېره مننه بیا هم ډېره مننه چې تاسې د ادب په ولولو جذبو کې ما ته د دې خبرې موقع راکړه چې په خپل پروګرام کې زه تاسو سره وګړېږم او د زړونو خواله سره وکړو خوشحاله شوم ډېره مهرباني ستاسو هم یو څو پوښتنې به کول غواړم دا هم راته ووایئ چې کوم اسناد تاسو ډېر خوښ دي د شعر و شاعري لمنه ډېره پراخه ده بلکل په دې باغ و بڼ کې رنګ په رنګ ګلونه رنګ په رنګ صنفونه شته خو زما اصلا شعر مې خوښېږي شاعري مې خوښېږي او ادب مې خوښېږي او د دې لارې لاروی یم نو د شعر هر صنف مې ډېر خوښېږي خو چې مې ډېر زیات خوښېږي او ډېر زیات خوښېږي هغه اجتماعي شعرونه هغه اشعار چې په هغې کې د خلکو او وطن دردونه بیان شي او د ولس د ارزوګانو ښه او صفا او رسا ترجماني پکې وشي ډېره مهرباني کتابونه مو څو لیکلي دي تاسو ما خو تقریبا د 100 پورې کتابونه لرم ماشاءالله چاپ شوي نه چاپ شوي ډېر دي او چاپ شوي ډېر کم دي زه په دې کار کې د خپلې نیمګړتیا باندې اعتراف کوم ما په دې کار کې ډېره بېغوري کړې ده یعنې ما د ډېرو شاعرانو ډېر شعرونه لیکلي دي زما د شعر او د شاعرۍ چینه د ځوانۍ نه تر دې دمه پورې همداسې پټېدونکې ده او الحمدلله شعر او شاعري مې روانه ده او ما ډېر زیات شعرونه لیکلي دي خو د شعرونو په چاپولو کې ما ډېره کمزوري ښودل ده او ډېره نیمګړتیا مې ښودل ده ډېره بېغوري مې کړې ده اوس مې ملا تړلې ده زما بچیانو هم ما سره اراده کړې ده چې ټول اثار به د خیره د چاپ په ګاڼو ښایسته کوو بلکل جي د شاعرۍ عمر ستاسو څومره دی جي ما شاعري د ځوانۍ نه شروع شوې ده تقریبا 78 کلن یم او ما چې شاعري شروع کړې ده په شپږم صنف د مکتب کې وم او سن سال مې تقریبا داسې فکر وکړه چې 12 کلنۍ نه مې شروع کړې ده تر دې دمه پورې همداسې روانه ده صحیح غزل طرف ته به راشو څومره وړي زموږ په دې پروګرام نو ما سره څوک دی زما د شعر او د شاعرۍ په باغ کې هر رقم ګلونه شته دي بلکل جي ما قصیدې مې ویلي دي نظمونه مې ویلي دي چاربیتې مې ویلي دي چلوریزې مې ویلي دي رباعیانې غزلې ما د شاعرۍ په باغ کې د هر څه پیدا کېږي نو زه به دم به تاسو سره یو غزل نما شعر دی زه به دا د شعر او ادب مینهوال ته وړاندې کوم او مخکې دې نه چې دا شعر وړاندې کوم د شعر او ادب ټولو مینهوالو ته د زړه کوم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خصوصا ستاسې نه بیا د زړه کوم مننه کوم چې د ادب او شاعرۍ په ډګر کې مو صادقانه خدمت ته لاره تړلې ده او د خپلو خلکو خدمت کوئ مننه جي ارشاد جي د شعر عنوان دا دی چې خروار غمونه خروار غمونه او خروار غمونه مې په سر دي که خروار غمونه مې په سر دي ما منلي کلاونه ستا په سر دي ما منلي کلاونه ستا په سر دي غمازانو راته لارې دي نیولې غمازانو راته لارې دي نیولې ځای په ځای کې ودرېدلي لر او بر دي ځای په ځای کې ودرېدلي لر او بر دي هر پیوند د خپل پیوند سره جوړېږي هر پیوند د خپل پیوند سره جوړېږي غله د غلو سره ملګري په هنر دي او د تمیز سترګې ړندې دي ځکه ژاړم د تمیز سترګې ړندې دي ځکه ژاړم زر د جستو سره دلته برابر دي زر د جستو سره دلته برابر دي واکداران خپلو عیشو کې خوشحال ګرځي واکداران خپلو عیشو کې خوشحال ګرځي د ولس په حال احوال کله خبر دي او دلته کونډې یتیمان او بېوزله خلک
دلته کونډې یتیمان بېوزله خلک وږي تږي وچې شونډې در په در دي ډېر ښکلی او چا چې لاره جوړه کړې غلو سره ده چا چې لاره جوړه کړې غلو سره ده هغوی مخکې ځي او معتبر دي مخکې ځي او معتبر دي او نه حق وایي نه حق اوري مصیبت دی نه حق وایي نه حق اوري مصیبت دی زورواکانو ته چې ګورم کور او کر دي زورواکانو ته چې ګورم کور او کر دي ډېر ښه او نه مړېږي شماله د ګور چینجي پرې نه مړېږي شماله د ګور چینجي پرې هغه څوک چې لیوني د زور او زر دي ماشاءالله هغه څوک چې لیوني د زور او زر دي او غم شریک کوئی خامخا به را رسیږي غم شریک کوئی خامخا به را رسیږي هغه څه چې ما د پاره مقرر دي ماشاءالله ګلباره وایي ډېر ښکلی غم شریک شریک وایي خامخا به را رسیږي غم شریک وایي خامخا به را رسیږي هغه څه چې ما د پاره مقرر دي ډېر ښکلی څه پیغام ورکول غواړئ زموږ مینهوالو ته زما تاسو ټول مینهوال ته پیغام دا دی چې دوی باید ځانونه وپېژني او د انسانیت او پښتونولۍ په جواهرو پوه شي او د اسلام د تقاضو سره سم هڅه وکړي چې خپل عزت او خیر د نورو په خیر او عزت کې ولټوي خپلې ګټې د نورو په ګټې کې ولټوي او د خپلو خلکو او وطن لپاره هر څوک په خپل ځای کې صادقانه خدمت وکړي د ریا تزویر خیانت چوک چاپاور لوټمال او د ټولو فسادونو څخه ځان وساتي دا د بري لار ده بالکل جی ډیره مهرباني د وخت راکولو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو کتله چې کوم د افغانستان د سیمې شاعر محمد هاشم غم شریک صاحب سره وه امید در به کوم چې تاسو له به خوند درکړی وي د بلې خپرونې پورې موږ له راکړي اجازت الله پامان